بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالۍ ماشومانو، د نن ورځې درس ته هم ښه راغلاست. نن به موږ تاسې پښتۍ یا د سینې قفس په اړه معلومات تاسو درکړو. مخکې له دې موږ تاسې د محوري اسکلیټ برخې چې هغه ککری وه، هغه شمزۍ یا د ملا تیر و، هغه په باره کې مو معلومات لاسته راوړل. نن به مو درېیمه برخه د محوري اسکلیټ چې هغه پښتۍ او یا هم د سینې قفس ده، د هغې په اړه معلومات لاسته راوړئ. دا مو تاسې 12 لوست دی او د دو درسونو 12مه برخه هم ده. تاسو د کتاب 23 مخ دی. زه صفي الله حکیمي یم، ستاسو د ساینس استاد. راځئ چې نو خپل درس پیل کړو. خو له درس نه مخکې تاسې کورنۍ دندې کړي که نه؟ ارزونې مو حل کړي او که نه دي؟ که مو نه یې حل کړي او یا مو کوم ستونزې درلودې او یا یې ګورئ چې کوم غلطي مو کړې که نه، راځئ چې زه تاسو ته ارزونې حل کړم. ارزونه: شمزۍ له څه شي څخه جوړه شوې ده؟ د شمزۍ په منځ کې څه شی ځای لري؟ د سم او نیغ درېدو لپاره باید کومو ټکو ته پام ولرو؟ شمزۍ چې ده له هډوکو څخه جوړې شوې کړۍ یا فقرې چې خلک ورته وایي جوړې شوې دي، یا د ملا کړۍ ورته وایي چې هره کړۍ د بلې سره وصل شوې ده. صحیح ده؟ نو شمزۍ له څه شي نه جوړه شوې؟ له فقرې یا د ملا کړیو نه. د شمزۍ منځ کې څه شی ځای لري؟ په منځ کې حرام مغز پروت دی. حرام مغز څه دي؟ حرام مغز د مرکزي عصبي سیستم یوه برخه ده. هلته څو دندې لري، مخکې مو تاسو ته ویلې وي. د سم او نیغ درېدلو لپاره باید کومو ټکو ته پام ونیسو؟ د سم او نیغ درېدلو لپاره باید موږ تاسې په کېناستلو کې او په درېدلو کې تل مو پام وي چې کوږ کېننو، ملا تیر مو انحنا ونه لري. نیغ به کېنو، که تکیه وه نو تل به تکیه کوو، خو داسې تکیه نه چې موږ تاسې ملا ته ضرر ورسوي. هر کله مو چې کېناستئ او ودرېدئ یا ویده کېدئ یا تکیه مو کوله او داسې لږ لږ فشار په تاسې راغی د ملا تیر باندې، هغه په هغه رقم کېناستلو نه ډډه وکړئ، ځکه چې په لږ وخت کې تاسو ته کېدای شي ښکاره نه شي، خو په ډېر زیات وخت کې تاسو ته معلومیږي چې تاسې ملا تیر شکل بدل سوی او دا فقرې سره نږدې سوي دي. اوس ډېر داسې کسان دي چې وایي موږ تاسې وینو، وایي موږ داسې د کمر لرو یا د ملا فقرې مو سره نږدې شوي دي. نو دا ټول د همدغه بې احتیاطي له کبله دي. نو همدغو څه پام ونیسئ چې وروسته بیا پښېمانه نه سئ. ښه، پښتۍ. پښتۍ څه دي؟ پښتۍ د مرکزي د محوري اسکلیټ یوه برخه ده چې د سینې قفس هم ورته ویلی شئ، ځینې کسان حتی پنجرې ورته وایي. په دې درس کې به موږ تاسې د دې جوړښت او د دندې او ارزښت په اړه معلومات لاسته راوړو. خو اول به موږ تاسې متن په لوړ اواز سره لولو. تاسې ما سره په لوړ اواز سره تکرار کړئ. ښه، پښتۍ منحني قوسي شکل لري چې د شا لخوا د شمزۍ له هډوکو سره او د مخې لخوا د سینې له هډوکو سره نښتي دي. انسان 12 جوړې پښتۍ لري. د سینې هډوکي او پښتۍ یو قفس جوړوي او د سینې د قفس په نامه یادیږي چې سږی او زړه پکې پراته دي. پښتۍ د بدن د داخلي غړو لکه زړه او سږو په ساتنه کې ځانګړی ارزښت لري. د پښتیو ترمنځ عضلې پرتې دي چې د تنفس په وخت کې پښتیو ته ښکته او پورته راکاږي. 10 جوړې پښتۍ د شمزۍ او د سینې له هډوکو سره نښتي دي، خو 2 جوړې ښکتنۍ یې چې لنډې دي چې یوازې د شمزۍ سره نښتي دي او د سینې له هډوکو سره اړیکې
نه لري. دغه تصویر کې تاسې ښه په روښانه واضح ډول لیدلی شئ. په دې کې تاسې لیدلی شئ چې د سینې قفس او یا هم پښتۍ څه ته وایي. موږ تاسې 12 جوړه پښتۍ لرو چې د سینې د شمزۍ نه را شروع شوي دي او د سینې هډوکي سره نښتي دي. دا د سینې هډوکي دي. صحیح ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هم په بل خوا کې دي. خو ما څه وویلې موږ تاسې 12 جوړه پښتۍ لرو چې 10 جوړه یې چې مجموع کې 20 سي د سینې قفس سره نښتي دي. له شمزۍ نه را شروع شوي دي او د سینې قفس سره نښتي دي. خو 2 جوړه یې دلته تاسې لیدلی شئ. یوه دغه ده، یوه دغه ده. دغه همداسې د بلې خواته 2 جوړه یې د ملا له تیر نه را شروع شوي دي خو بیا د سینې قفس سره وصل نه دي. په مجموع کې پښتۍ او د سینې هډوکي د سینې قفس جوړوي. صحیح ده؟ او د سینې قفس په منځ کې تاسې دلته اوس خپل لاس هم په سینې قفس باندې کېږدئ، ویې ګورئ. په منځ کې لږ څه ډباره ده، دا د زړه ډباره ده. او زړه او سږي همدلته د سینې قفس منځ کې ځای لري چې سږي د هوا په تصفیه کې او د اکسیجن په اخیستلو او د کاربن ډای اکساید په بهر کولو کې دنده لري او زړه هم د وینې په تصفیه کولو کې چې د دواړو ساتنې دنده د همدغې د سینې قفس او یا هم د پښتیو دنده ده. صحیح ده؟ بیا تاسو ته وایم دلته بیا د متن له مخې نه پښتۍ منحني یا قوسي شکل لري. شکل یې څه رقم ده؟ د لاس یا د هډوکي تاسې وینئ اوږد دی که نه، په اوږده شکل سره دی. خو پښتۍ څه رقم دی؟ پښتۍ منحني شکل لري یا دایروي یا قوسي شکل لري چې د شا له خوا د شمزۍ له هډوکو سره په شا کې د شمزۍ سره او په مخه کې د سینې هډوکو سره وصل دي. قوس نیم دایرې قوس جوړ کړی له شا نه راځي، له ملا شمزۍ نه او مخې ته راځي د سینې قفس سره نښتلي دي. او انسان څو جوړې پښتۍ لري دا به مو له یاد نه وځي هېڅکله چې انسان 12 جوړې پښتۍ لري چې د سینې هډوکي او پښتۍ یو قفس جوړوي او د سینې د قفس په نامه یادېږي. پښتۍ او د سینې هډوکي څه کوي؟ سینې قفس مو لیدلی که نه؟ د انسان د پښتۍ او دغه د سینې هډوکي قفس جوړوي. بیا په دغه قفس کې مو تاسې بدن داخلي غړي لکه زړه او سږي ځانګړی ارزښت پکې لري او هلته شته دي. د پښتیو تر منځ عضلې پرتې دي. د پښتۍ په منځ کې عضلې پرتې دي. دا ډېره مهمه خبره ده. دلته بیا تاسو په همدغه تصویر کې ښه په واضح ډول درښودلی شم. دغه ولې منحني ډول دي دغه عضلې؟ کیدای شوی چې چارکونجه وایي، کیدای شوی یو بل شکل درلودلی. دا د دې لپاره دي دو په منځ کې عضلې دي، غوښې دي چې کله موږ تاسې ضرورت شي ورته موږ تاسې دغه عضلې لږ څه ځان سره نږدې کولی شي او شکل یې په همدغه لپاره ده. صحیح ده؟ دلته موږ تاسو ته یادونه کړې چې د تنفس په وخت کې پښتیو ته ښکته او پورته راکاږي. پښتۍ هم ښکته او پورته راکاږي. 10 جوړه پښتۍ د شمزۍ او د سینې هډوکو سره نښتي دي. د دغو 12 نه 10 یې څه دي؟ د شمزۍ او سینې له هډوکو سره نښتي دي. خو 2 جوړه ښکتنۍ یې چې لنډې دي چې یوازې د شمزۍ سره نښتي دي او د سینې له هډوکو سره اړیکې نه لري.
ډېر ستونزمن درس نه ده. ښه غوږ ورته ونیسئ. پښتۍ د محوري سکلیټ یوه برخه ده. محوري سکلیټ 3 برخې درلودې: جمجمه یا ککرۍ، د ملا تیر او پښتۍ یا د سینې قفس. د پښتۍ په اصل کې 12 جوړې هډوکي دي چې منحني شکله دي یا قوسي شکله دي، او دغه د ملا له تیر نه را شروع کیږي او د سینې هډوکي پورې را رسیږي چې په مجموعه کې یو قفس جوړ کړی ده. او په دغه قفس کې بیا ډېر مهم د بدن غړي شته. کوم دي هغه غړي؟ مهم غړي زړه او سږي دي. د سږي دنده همدا ده چې هوا را دننه کړي، اکسیجن را دننه کړي او کاربن ډای اکساید وباسي. او په همدغه وخت کې چې سږي اکسیجن راخلي او بیرته یې باسي، دلته د سینې هډوکي او قفس هم ځان لږ ورته عیار کوي او د دوه په ساتلو کې هم ګټه ورته رسوي. صحیح ده؟ او د دغو 12 جوړو پښتۍ چې موږ تاسې لرو، 10 یې له شا ملا تیر نه تر سینې هډوکي پورې را رسېږي او 2 یې نه را رسېږي. په دې کې د الله حکمت ده. هغه پیږې چې څه لپاره جوړ کړي دي او موږ تاسې باید پرې پوه شو چې څو جوړې هلته شته. نور مفصل معلومات تاسې بیا په راتلونکي ټولګیو کې وایئ چې نور څه خصوصیتونه لري، د هډوکي څنګه سره وصل دي، خپله د هډوکی څه ده. اوس فعلا همدومره موږ تاسې ته بس دی چې پوه شو چې انسان محوري سکلیټي سیستم کې کوم هډوکي دي او هغه څه دندې سرته رسوي. دا د نن ورځې درس و. ارزونې کورنۍ دندې له یاده مه باسئ. اوس مهال د الله په امان.